د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. زموږ د دې مهال خبري ټولګي ته ښه راغلاست. وایان سالک. په کندهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر 10 زیات وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي د وسلوالو هڅه دا وه چې د کندهار په غورک، میوند او خاکریز کې هم د هلمند د شمالي ولسوالیو په څیر جګړه پیل کړي. د کندهار د امنیې قمندانۍ وایان زیاد دراني وایي په دغو 3 ولسوالیو کې وروسته له هغه د وسلوالو فعالیتونه محسوس شول چې څو ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو وسلوال د هلمند یو شمېر ولسوالیو په شا وتمبول. د کندهار، غورک، خاکریز او میوند ولسوالۍ د هلمند د شمالي ولسوالیو سره ګډې پولې لري. د پولیسو د وایان زیاد دراني په خبره د کندهار امنیتي ځواکونو د وسلوالو د ګواښونو او فعالیتونو د مخنیوي په موخه په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې د په ټکو په تیرو 2 ورځو کې څه باندې 10 وسلوال وژل شوي دي. تر دې دمه وسلوالو مخالفینو امنیتي ځواکونو ته د ځاني زیانونو د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار په ګاونډي هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې چارواکي د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر وایي وسلوال په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې د ګرمسیر او خانشین ترمنځ پرتې دي. ښاغلی عمر وایي په دغو سیمو کې ځکه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي چې د دواړو ولسوالیو ترمنځ همغږي نشته او د امنیت ساحې ټاکل شوي نه دي. پر همدې مهال د هلمند چارواکو ویلي چې دوی خپل جګړیز پلان ته تغییر ورکړی ځکه د دغو چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو د مخامخ جګړې څخه لاس اخیستی او اوس په انفرادي توګه پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي. وروستي ریپورټونه ښیي چې تېره ورځ افغان امنیتي ځواکونه په دې بریالي شول چې د سنګین، د ساروان کلا، ګرما او یو شمېر نورو هغو سیمو ته غځېدلې لارې پرانیزي چې د تیرو 2 ورځو راهیسې د وسلوالو فعالیتونو له کبله بندي شوي دي. د بغلان ولایت پولیسو یو تن د یو ځوان سړي د وژنې په تور ونیوه. د بغلان ولایت د امنیې قمندانۍ ویندوی جاوید بشارت وویل دغه سړی د 26 کلن ځوان مجاهد د وژنې په تور چې په پلخمري ښار کې دوکاندار ونیول شوی دی. بشارت وایي مجاهد تېره شپه کور ته د ستنېدو پر مهال په لاره کې د تومانچې په ډزو سره وژل شوی دی او د وژل شوي سړي د کورنۍ د ادعا له مخې تورن د پولیسو لخوا نیول شوی دی او د وژنې لامل تر اوسه پورې روښانه شوی نه دی. 3 تنه وسلوال په کونړ ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ووژل شول. دغه بریدونه د بهرنیو ځواکونو لخوا د مخالفینو د پټنځایونو د له منځه وړلو په موخه پرون د ډیورند د کرغېړنې کرښې ته څیرمه د کونړ ولایت په مرورې ولسوالۍ کې ترسره شول. د کونړ ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل وویل چې 3 تنه وسلوال د دغه ولایت د مرورې ولسوالۍ په پروان سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ووژل شول. سیدخیل وویل د وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم. د ملي اردو ځواکونو پرون د بدخشان او هرات په ولایتونو کې په 2 جلا عملیاتو کې 6 تنه وسلوال مخالفین ووژل. د ملي دفاع وزارت د ویندوی مطبوعاتي دفتر خبر ورکړ دغه عملیات د ملي اردو د ځواکونو لخوا د بدخشان د جرم او د هرات ولایت د رباط سنگي ولسوالیو کې ترسره شول چې له امله یې 3 تنه وسلوال په جرم ولسوالۍ کې ووژل شول او 3 تنه نورې ټپیان شول. د هرات ولایت په رباط سنگي کې هم د حکومت 3 تنه مخالفین ووژل شول. په هلمند او کونړ کې وروستۍ جګړې پر افغانستان د پاکستان یو ښکاره تیری دی. د ملي امنیت د شورا مشر وایي چې د هلمند په جګړه کې د پاکستانیو پوځیانو شتون یوه څرګنده او جوته مسله ده. ښاغلي سپنتا د 2 په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لا هم د هلمند په ځینو سیمو کې پیل شوې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. نوموړي وویل چې پاکستان باید د تروریزم په وړاندې عملیات د ټولو سختدریزو وسلوالو ډلو پر خلاف جاری وساتي او په عمل کې د افغان حکومت باور ترلاسه کړي. رنګین دادفر سپنتا وایي چې په هلمند او کونړ کې وروستۍ جګړې پر افغانستان د پاکستان یو ښکاره تیری دی او زیاتوي چې دغه موضوع یې په ډېر جدیت پاکستانوي چارواکو ته هم یاده کړې ده. ښاغلي سپنتا د 2 په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې
وویل چې پاکستان ته زما سفر په داسې حال کې شوی چې د هغه هیواد پوځ په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. سپنتا وایي پاکستاني چارواکو ورته ویلي چې پر کونړ باندې د هغوی بریدونه هم د هغو ګواښونو په ځواب کې دي چې د افغانستان لخوا دوی ته متوجه دي. د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ په لویه لار غلو په لسګونه موټرونه لوټلي. د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ پر لویه لار د وسلوالو غلو له شتون څخه سر ټکوي او وایي چې په دې اړه د دې ولایت دولتي چارواکو هیڅ کار نه دی کړی. د دغې ولسوالۍ د لارۍ موټرو چلوونکي وایي چې هره ورځ د لویې لارې په اوږدو کې وسلوال غله لاره نیسي، له ډریورانو نیولې تر مسافرو پورې هر څوک تلاشي کوي، پیسې ګرځنده ټلیفونونه ترې اخلي او حتی د مسافرو غوټې سپړي، هر څه چې خوښه وي ترې اخلي. بلخوا د کندوز ولایت امنیتي چارواکي هم د خلکو دغه ستونزه مني، خو وایي چې دوی پلان لري په نږدې راتلونکي کې د نوموړې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت په موخه په سیمه کې یو لړ عملیات پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د غلو له شتون څخه سر ټکوي، بلکې د تیرو څو کلونو راهیسې د دشتیارچي ولسوالۍ د لین موټر چلوونکي او سورلۍ په لویه لار باندې د غلو له موجودیت څخه سر ټکوي. په ننګرهار ولایت کې د زراعت ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې له بزګرو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته او دارنګه بزګرو ته د زراعتي لارو چارو په اړه زده کړو ځای نیولی او هر کال په زراعتي تولیداتو کې له 50 سلنې نیولې تر 10 سلنې پورې زیاتوالی راځي. د ننګرهار د کرنې رئیس انجینیر محمد حسین صافی وایي له دې ډلې څخه یو هم د غنمو حاصلات دي چې پوره زیاتوالی پکې راغلی دی. صافی وایي د ننګرهار له 2 ولسوالیو پرته نور په ټولو ولسوالیو کې 2 زراعتي مرکزونه او ښوونځي لري چې عملاً بزګرو ته عملي زده کړې ورکوي او لازمې مرستې ورسره کوي. د ننګرهار د زراعت ریاست د چارواکو په خبره په ننګرهار کې د 1,00,000 هکتاره کرنیزه ځمکه شته چې شاوخوا پر 80 سلنه یې د غنمو کرکیله کیږي، خو بلخوا د کرنې د برخې یو شمېر کتونکي وایي چې د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې اوس د غنمو د کرکیلې پر ځای د کوکنارو کرکیلي ځای خپل کړی دی. دوی وایي که چیرې د کوکنارو پر ځای هم غنم وکرل شي نو د غلې تولید به نور هم ورسره لوړ شي. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا و کورني خبرونه، بهرني خبرونه له لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم نړۍ دا وخت د عراق او شام د اسلامي حکومت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د عراق او سوریې په ځینو برخو کې د اسلامي خلافت اعلان په منځني ختیځ کې جدي امنیتي اندېښنې را پیدا کړي دي. د عراق یو پوځي چارواکی د دې خلاف اعلان د سیمې او نړۍ لپاره د خطر پیغام بللی دی. د اردن باچا عبدالله د نویو سیمهییزو ګواښونو په وړاندې له خپل هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د اسلامي سختدریزې په وړاندې د اردن پر ملاتړ ټینګار کړی دی. بلخوا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د عراق او شام د اسلامي حکومت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د اسلامي خلافت اعلان یو بېمانه اقدام دی. په داسې حال کې چې د عراق او شام د اسلامي حکومت په نوم وسلوالې ډلې د عراق او سوریې په هغو سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي د اسلامي خلافت اعلان کړی او په عراق کې کړکېچ دوام لري. د عراق یو پوځي چارواکي د دې خلافت اعلان د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ بللی دی. د عراق او شام د اسلامي حکومت په نوم وسلوالې ډلې داعش د یونۍ په ورځ د سوریې له حلبه د عراق تر دیاله پورې سیمه کې چې دا ډله پرې واکمنه ده اسلامي خلافت اعلان کړی دی. دې ډلې په یو خپره کړي ویډیو کې خپل مشر ابوبکر
البغدادي په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو خلیفه بللی دی. تر دې اعلان وروسته د عراق امنیتي ځواکونو د دې سني وسلوالو څخه د تکریک د ښار د بیا نیولو لپاره تازه عملیات پیل کړي چې ریپورټونه وایي د ښار په څنډو کې د دواړو خواو ترمنځ تودې نښتې روانې دي. د فرانسې خبري اژانس د عراق د یو پوځي چارواکي له خولې وایي چې ځواکونو یې د تکریت په څنډو کې ځینې سیمې نیولې دي. عیني شاهدانو بیا په سیمه کې د هوایي بمباریو پخلی هم کړی دی. له القاعده شبکې څخه جلا شوې د عراق او شام د اسلامي حکومت په نوم وسلوالې ډلې د دې میاشتې په لومړیو کې د تکریت ښار ونیو او د عراق په شمال او لویدیځ کې د نورو سیمو په خوا وړاندې ولاړل. دا په داسې حال کې ده چې د اردن پاچا عبدالله د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د اوکراین ولسمشر پروشینکو وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوو بیلتون پالو سره د اوربند موده به ونه غځوي او ځواکونه به یې د یاغي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. له بیلتون پالو سره اوربند چې د اوکراین په ختیځ کې د بغاوت ختمولو لپاره د پروشینکو د پلان برخه وه پرون شپه ناوخته پای ته ورسید. په پیل کې د دې اوربند موده 7 ورځې وه خو وروسته بیا 10 ورځو ته وغځول شوه. پروشینکو په یو ویډیو پیغام کې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی وایي چې اوربند نور ختم شو. د اوکراین ولسمشر له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې د جون په 20 نیټه د اوربند له اعلان وروسته 22 اوکرایني سرتیري د یاغي وسلوالو لخوا وژل شوي دي. او د پای خبر دا چې مسکو د ملګرو ملتونو د سازمان د بشر د حقوقو د شورا په پریکړه لیک نیوکه وکړه. روسي مقامات عقیده لري چې د سوریې په باب د ملګرو ملتونو د سازمان د بشر د حقوقو د شورا ریپورت سیاسي او هدفمند دی. په دې ریپورت کې په سوریه کې د بشر د حقوقو د حالت لا زیات خرابوالي ته اشاره شوې ده. مسکو عقیده لري چې برابر شوی ریپورت د سوریې حکومت د دغه حالت پر رامنځته کېدو کې ملامت بللی دی او د وسلوالو ډلو په باره کې پکې کومه خبره نه ده شوې چې په دغه هیواد او سیمه کې یې بېثباتي رامنځته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د دغه پریکړې لیک او ریپورت لپاره یې یو لړ اصلاحات وړاندې کړي دي. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا وه زموږ د دې مهال خبري ټولګه چې تاسې ته مو وړاندې کړه. له ملتیا مو مننه. بریالي اوسئ.